موږ سوي د بیا دې خدای په بل مسلمان نه راوړي چې څه ډېره سخته وه. یوه زړه مور مې هغه ته راووته. ړوند هاوان پر لمر سوځېدلې ځمکه له خټینو کورونو جوړ دا کلی د غزني ولایت اندړو ولسوالۍ د لاغړو کلی دی او په زړه هدیره کې تازه جوړ شوي قبرونه له ځانه سره د تیر 100 کلن اشغال د ترخو کیسو او بوږنوونکو پیښو ژړونکی روایت لري. لاغړو کلی د غزني د اندړو ولسوالۍ له مرکز څخه 4 کیلومترۍ کې پروت دی چې خلک یې تر ډیره بېوزله او روزګار یې په آزاد کاروبار او مزدوریو چلیږي. خو د تیر 100 کلن اشغال پر مهال دا خلک هم په امن نه دي پاتې شوي. داسې پیښې ورشوي چې د قربانیانو پر خولو یې لا هم د مسکا څرک نه لیدل کېږي. 1999 هجري لمریز کال د اسد یا زمري میاشتې 28مه نیټه د لاغړو پر کور کلی د مازدیګر د لمر وروستۍ شغلې لګېدې او ډیری خلک د لمانځه لپاره جومات ته تللي وو. پر کلي د هوان لګېدو دروند غږ ځمکه ولړزوله او د کلي په څنډه کې له یوه کوره تور لوګی اسمان ته پورته شو. هوان د یوه کور په یوه داسې څنډه کې لګېدلی و چې ښځې او ماشومان پکې راټول وو. په یوه شیبه کې د کورنۍ هغه غړي چې بهر وتلي وو له کلیوالو سره ګډ د پیښې ځای ته ورسېدل. حالت دومره بوږنوونکی و چې د پیښې عیني شاهدان او د کورنۍ غړي یې د کولو توان نه لري. نو زه هلته په کلي کې نور هلکان وو، ما هغو ته ودرېدم، هغه مې ګوښه کول، مل تاسې نه نو زه مه راوځئ. نو زه چې له هغه راتېر شوم بل اواند راغی، متصل دوهم اواند پسې راغی. چې دوهم اواند راغی زما کور له جوماته داسې لږ دراز ده، جومات لرې ته رسي. نو زه چې دا نیمایي ته را رسېدم، دا زموږ د کور له خوا یو هلک راغی، د همسایه کور هلک و، هغه د اسانیې ته په غوله ځنې نیوتی و، هغه اواز چې لګېدلی. نو ما په هغو غږ وکړو مال خیر و هلکه څه کیسه وه؟ دا زموږ په کورې کې دوب راپورته شو، دوړې راپورته شو. هلته د هلک زبون وال شوی و، غږ یې نه کاوه. نو زه چې څنګه دلته رالم، هلته خو نو صحنه ډېره سخته وه. موږ سوي د بیا دې خدای په بل مسلمان نه راوړي چې څه ډېره سخته وه. یوه زړه مور مې هغه ته راووته، هلته مې ورته ویل وایي خیر و مال هېڅ شی نشته، دې ویل ته اول مل اواند کور شاته لګېدلی، دلته مه راځه. هغه ډېره سپین سرې وه. هلته مې هغه ته دغه کړه، هغه مې کېنوله، ما کوشنیان ورسره مل دا کېنوه، زه هلته ورننوتم. چې ورننوتم هغه ټول په وینو کې پراته. هغه چې اوس رایاد چې ما ته ډېر زور راکړ، ټول یې یوه مې ورېره وه، واده یې تیار و، دوه مې ورېندارګانې وې، دوه مې لمسیان وو، یو مې ورور و. نو هغه دا و چې اسانیت ته زه راورسېدم، د وړو لورانو چې راوالي شي، هغه هلته پرته دغه ژوندی دغه چې هغه چې ما اڅخنو چیرې کوله، د بیا ژوند کلي ته مې زنګ ووهل، موټر راورسوئ، زخمیان دي. د شهیدانو او ټپیانو بیلول ځکه ګران کار و چې پیښه تازه شوې وه او د ډیری شهیدانو د ژوند وروستۍ سلګۍ وې. که څه هم پر کلي د ماښام تیاره خورېده او وضعیت ته په کتو بهر ګرځېدل د مرګ له ویرې سره تړلي وو، خو کلیوال لکه سرتیري په خپلو شته امکاناتو د ټپیانو د لیږد لپاره خپل وسایل د پیښې تر کوره راورسول. دلته چې وسره راټول شوي ول، راټول شوي وو، دا جاروګان نه دي، دا جاروګان داسې دا ښځې راټول شوي وې چې دغه کور ولېږي، هغه کور ولېږي، هغه کور ولېږي، زغه کور ولېږي. ما پور هغه پورته ده چې یو وارې دراب شولو، چې دراب شولو چې موږ ورته راورسولو، موږ ورته راورسولو، څوک دورې په وینو کې ورغوښته، څوک دورې ورغوښته، څوک دورې ورغوښته. چې ده ورور و دلته مسیر ولو، هغه په کالي باندې ناست ولو، مریض ولو. چې ورته ویل امینه چېرته دې خو یې؟ هغه په دې تسې کې لګېدلی و، په دې لنګي لګېدلی و، په دې لنګي لګېدلی و، هغه بندی و، راته وښې ول کابل ته یو، کابل ته مې ورسې له کابل یې راوړ، ورسې له کابل
الكيولي شبخانك شبخانك مسوي شبخانك مسوي دلت جراب دوغنا زخم بجي تسكي ولا أفضلت بدي لينجيك ولا ويس دانور شبودو دلت واد يوان جري باتة دغالو كيدني كلج دغالو كيدني كلج بيداش ولا لو كتير أبوي ولا لو كتير أبوي أغفلار قريب بيوصل شيء من ذلك غنيت بوتله غنيت بوتله بيرتيرا وسط بيرتيرا وسط دغلت تقول بالدكتور يزوج ولا اللي كانوا واللي كذا واللي انجنكي ولا اللي كانوا وقلنا براتنا برشيدان كنت هذه ما في ولدي يتخذ خداي لدارة ورسيت په توره شپه د پیکې ټپیان که څه هم د درملنې لپاره لومړی د ولسوالۍ ځای روغتون بیا غزني ښار او له هغه ځایه کابل ته د کلیوالو په موټرو کې ځای پر ځای شول خو د نازک حالت له کبله 2 ټپیان شهیدان شول. نو زه چې په صحنه باندې ورغلم کور ته کور کې یو کور دی خواته د ما د ورور د یو خواته د ما کور ده مابین کې دغه د بل مشي ورور کور نو په دې کور کې دوی داسې په چوتره باندې ناست ولو نو خو اصلي خو بس قسمت خبرې دي نو دغه خو ټیم د چوترې نه و نو خو دوی په دغه ځای کې ناست وو بس اوان دلته ورته لګېدلی و نو بیا په جای باندې تقریبا 2 مې ورېندارګانې وې یوه مې ورېره وه دا خو د دې جای باندې شهیدان نو موږ صحنې ته رالو په سرا کې ګرځو دوړې وې چې هغه په غادي جنکانو د لیکانو وه نو بیا هغه کلیوال سره رالو هغه شهیدان مې انتقال کړو دا نور سرسریزه زخمیانو سرسریزه نه کلک زخمیانو نو خو یې دغه مشر ورور چې مې و دا هم زخمی و نو یوه مې د مشر ورور کډه وه یوه یې لور وه او یوه مې د محمد رضا نومېږي چې هغه ورور کډه وه دا په صحنه باندې شهیدان وو نو بعد له هغو چې بیا شهیدان او هغه زخمیان انتقال کړو میري ته له میري چې غزني ته له غزني بیا کابل ته پسې انتقال کړو په هغو شپه کې نو بیا تقریبا چې غزني ته ورسېدو یو مې د هغه مشر ورور لمسی و مشر لمسی و نو دغه بیا په دغه کې شهید شو په غزني کې شهید شو او دی بیا چې تقریبا کابل ته ورسېدو د مشر ورور نو کابل کې داسې یو 8 شپې داسې و ژوندی و بعد له خورې پسې شهید شو نو موږ مازدیګر جمع وکړه چې ما ته راووتو د دغه شهید ورور ته زنګ راغی وایي کور ته چې غواړي کور چې اوان ولګېد اته هغه سره ولټوله دغه موټر ولاړ کور ته چې ورغلو مسلمانه داسې چل و هغه چل د خدای مسلمان ته نه ور انا دا پراته و لکه چرګان پوه شوې اته خو تا رخچا و رخچا دې راوستی چا موټر یې راول دا لار یا مخ جام شوه خپل زخمیان هم نسوه رایستی سوی سره لیدونه لار وکړي دا زخمیان وباس نه مړی معلومېږي نه زخمي معلومېږي کوم یو مړ ده کوم یو زخمي ده کوم یو جوړ ده جوړ دي زخمي درک نه مړ ټولو چیغې وایي خو خیر هغه سایه خدای تېره کړه پوه شو هغه لار یې خالي کړه زخمیان هم راوایستو شهیدان هم هغه خورې پات موږ لاړو له زخمیانو شهیدان هغه بعد بیا دی راوړو په هغو کې 2 زنانه وې هغه د پردي کلي وې خپل هم دلته راوړو دلته هم دفن کړو زخمیان یې بار کابل ته او نور یې بار زنانه چې وې هغه یې خپلو کلیو ته ورلې په شهیدانو کې د دې کورنۍ هغه میرمن هم شهیده شوې و چې خاوند یې له هیواده بهر د مسافرۍ شپې سبا کولې خو له کلي څخه وروستۍ ټلیفوني اړیکه پرې وغمېده او کلي ته د راستنېدو ټکټ یې وکړ خو داسې مهال راستون شو چې شهیدان تر خاورو لاندې وو او پر مزار یې بیرغونه رپېدل زه د شپې چې ما ته ورور ټلیفون راوکړو له کوچې چې وایي ولاړ شه کور ته ما ورته ویل بلې خیر ده وایي و ما چې کور ته ټلیفون راکاوه کور چا ټلیفون نه پورته کاوه هېڅوک هم نه و ما هلته بل خواښ ته ټلیفون راوکړو ما په کور کې څه حال ده څوک دي څه شی دي ما ته د سړي له کوچې ټلیفون راوکړو راته ویل چې راشه کور ته کور څه کیسه ده خیر ده وایي زه نه یم پې خبره ما زوی یم تللی د مازدیګرنی
بیا بیخي راغلی دی، د شپې تقریبا 1:30 بجه وه چې ما دلته تلیفون راوکړو. په سهار کې دا شپه ما تېره کړه، په سهار کې 9 بجې وې، زه ویده سوی وم چې لمونځ مې وکړو، ویده سوی وم. ما ته تلیفونان راغلي وو، تقریبا 20 تلیفونه راغلي وو. یو مې اورېدلی یم نه ده چې اخر ته یو سړي غږ راباندې وکړو، وایي څه علي جوړ کړی ده، زموږ ملګری وو. دغه تلیفونان له سره چې درته راځي ته پرې خبر نه یې ولې؟ ما ویل ولې خبر یم، څنګه نه یم پرې خبر سوی. وایي ښه نو دا تلیفونان له سره چې راځي. چې تلیفونان چې رالو ما ته کلیوال وویل، وایي ولاړ شه کور ته، موږ ټکټان رااخیستي دي، ټکټ مې کړی ده، ته ولاړ شه کور ته. یا چې موږ ته وایي سبا خیر ده، تاسو خو یاري ما خبر کړي چې اوس زه کیسه خبر شم چې شی دي، څرنګه ولاړ شم کور ته، ولې ولاړ شم. یا ته یې ویل ته ولاړ شه کور ته، یا چې به ویله ټول حاله خبر شي. ما ښه صحیح ما کلیوال اوس هم دلې ده. هغو ته مې ورته وویل، هغو ویل ته راووځه د باندې. د باندې چې راووتم یې ته ویل وایي تا په کور کې افغان لګېدلی ده، شهیدان سوي دي، څوک زخمیان دي، څوک شهیدان دي، ټول. یا ته ښه صحیح زه هغوی ایرپورټ ته راوړم، یا چې نو زه په حال خبر سوی یم، نو مې هغه لیدلی ده. 2 شپې وتلي وې چې دلته راغلم، خلک ناست وو کوټه کې، خالي پوښتنه خو مو سره کړې ده. بیا چې بیا زه ننوتلی یم، بیا ما شپه ټوله دلته تېره کړه، د شپې. داسې ملاینه زنګونه کول، زه خو ځک شوم، مور مې مور ته ورغلم، چیرې یم؟ زه د دې په کوټه کې وم، په کوټه کې خو نه وې، معلومه ویل نه وې. ته مې اوبه راواخیستې او داسې مې وکړل، هغه عیال مې ټول دلته پراته وو. هغه مې سر راجګ کړو چې چای د دې وخوړ، چې ولاړ کړو، خپله دروازه مې خلاصه کړه. والله ډېر سخت حالات وو چې هغه ځای ته ورغلو، وینې پرتې وې، زخمیان پراته وو، دا درک نه وو. مثال خلک کوچنیان ډېر وو د کورو، نو دا نه وه معلومه چې کوم زخمي ده کوم جوړ ده، خو چې مثال پوه به سو چې دا یو زخمي ده، هغه هم راسره واخیستل. معلومېدونه یو زړه ښځه وه چې دلې پاته وله، چې ډېر وخت موږ دا کوچنیان سره دغه کاوه، هم نه غباده ولده چې دغه زخمي ده، چې شپخانې ته هم رسولی شهیده سوې وه. او یو سپین ږیری و، هغه داسې کرار ناست و په هغه لحظه کې، مثال د کړکۍ بیخ ته ناست و، بیخي داسې فکر هم نه کېدو چې دا زخمي ده. چې کله مې بیا یوړ شبخانې ته، د شبخانې بعد چې هغه کابل ته یوړ، څلورمه پنځمه هغه هم شهید شو. پر کلي او شاوخوا سیمو د یرغلګرو او لاسپوڅو بریدونه، د خلکو ځورول، د ړندو هوانونو توغول، د خلکو له زغم څخه ووتل، او د اشغال پر ضد د ننګیالیو د منسجمېدو بهیر لا چټک شو. مجاهدین په خپلو کمو امکاناتو د اشغال او ظلم پر ضد ودرېدل، او یرغلګرو او د دوی لاسپوڅو ته یې غبرګون د ټوپک په شپېلۍ وښود. مبارزه چې په لومړیو کې بریا لا ممکنه ښکارېده، خو د میاشتو او کلونو په تېرېدو هر څه د یو رښتیا کېدونکي خوب پر لور روان شول. کارنامې جوړې شوې او پر میدان د دښمن ماتې پرله پسې شوې. موږ خو چې واړه ولو، دلته دغسې کوم اشغال، دا کوم اشغالګر چې راغلي ول، دلته به ګرځېدلو، د خلکو باندې به یې چاپې وهلې، خلکو به یې ازاد کول، خلکو خوندې مندې په کورو کې به یې داسې وحشتونه کول، لکه څنګه چې دغه ډېرو جیانو کې داسې پېښه شوه، چاپې به یې واچولې، خلکو ماشومان و ښځې دا به یې سره شهیدانول. نو موږ ته دا دغه را پیدا شوله چې اوس د دوی په مقابل کې موږ باید ودرېږو، له دوی سره وجنګېږو. اگر که موږ که شهیدان سو، هم الله پاک به ثوابونه راکړي په ورځ د محشر، او که ژوندي پاتې سو الحمدلله، دغه هم یو امتیاز ده. دا خو ځکه موږ د خپل جهاد ته ادامه ورکړله. دلته اول وخت کې چې کله کفري اشغال راغی او د موږ افغانستان اشغال کولو، دوی ظلمونه کولو، موږ خویندې او میندې او د موږ ماشومان یې ټول په شهادت ورسول، نو دغه حالات موږ مجبور وکړو چې ټوپک راواخلو او د دوی په وړاندې باندې موږ مبارزه وکړو او د دوی په وړاندې وجنګېږو.
زموږ د مبارزې یوازینی دوه شیان ول. یو دا و چې وطن هم اشغال ولو، زموږ خپل دغه ایماني قوې او وجدان دا نه قبلول چې اشغالګر دلته واوسېږي. او دویم شی دا ول چې د هغوی ظلم او بربریت او وحشت دې انداز ته ورسېدلو چې د هر مسلمان په زړه کې دا روحیه پیدا شوه چې نور زه په کور قرار کېنم. او زه خامخا د اشغالګرو په مقابل کې څومره د ما توان وي او څومره د ما امکانات وي. د مجاهدینو په وینو راغلي ازادۍ دې کلي ته نوی رنګ له ځانه سره راوړ. سختې او له مرګ سره تړلې شپې پای ته ورسېدې، که څه هم د خلکو پر زړونو لا د اشغالګرو له لوري جوړ شوي ټپونه لا نه دي سره ورغلي، خو د اسلامي نظام تر چتر لاندې د افغانستان روښانه راتلونکي ته هیلې سپړل شوي دي. اوس خو الحمدلله داسې یو لکه هغه په بلې دنیا ته چې راغلي یا په بله دنیا کې چې پوه شوې. اوس زه دا تقریبا 4 میاشتې 2 میاشتې کېږي چې راغلی یم. په دې 2 میاشتې کې خو اوس الحمدلله نه ما ټکه اورېدلی ده، پوه شوې، نه مې دربه اورېدلی ده، نه چې هغه غږ کړی دی چې یا چاپه ده یا تیاره راغله یا بمبار ده یا توپ ده، نه مې څه اورېدلی دي. بلکې لا چې دا وځو د موټر راسره یا په موټرسایکل ګرځو، خو الحمدلله نه په صحرا کې چا تنګ کړي او نه د دې په کلي کې چا تنګ کړي. نو بلکې لکه زه چې یم ټول مسلمانان الحمدلله خوشحاله دي. نو په امن کې خو ډېر خوند ده، پوه شوې، امن ده الحمدلله، مشکل نشته. اوس چې دغه اسلامي امارات راغلي دي، دا اوس که د شپې وځو که د ورځې وځو که د شپې کور یو که نه یو په کیسه کې نه یو، نه څوک راتلی شي، نه څوک زموږ کور ته په بد نظر کتی شي، نه غلط سړی تېرېدی شي. ته وایه ښه. نو د دغو اسلامي امارات زموږ په ژوند کې معنی موږ ته نوی ژوند راکړو، نوې زندګي راکړې ده، که د شپې ځو جومات ته که د ورځې ځو جومات ته که په کلي کې میلمانه یو کوم کلیوال به وځي کور ته، دا مې فکر نه وي که د شپې په 12 بجې راځو که په 1 بجه راځو که په 10 بجې راسو له هغو زیات شي، دا مې فکر نه وي چې زموږ کور ته د یرغل راوښتی یا دې زموږ کور ته څوک راغلي یا دې زموږ د کور خواته کوم غلط سړی تېر شوی. د اشغال پر وړاندې بېشمېره مجاهدینو خپل سرونه نظرانه کړل، خو ارمانونه یې اوس د هغوی اولادونه پالي. د حق په سنګر کې د دین، هیواد او خلکو ساتنې ته لکه غرونه ولاړ دي. د اوړي په ګرمو او د ژمي په سړو شپو کې د الله اکبر کلمه په خوله دښمن ته په کمین ناست وي. موږ د یوې ملي خپلواکې او ژمنې رسنۍ په توګه د ولس او خلکو غږ ته انعکاس ورکوو او هیوادوالو نړیوالو ته په افغانستان کې د تیر 20 کلن اشغال پر مهال شوي ظلمونه، وحشتونه او جنایتونه په مستند ډول وړاندې کوو. که تاسو هم په خپلو سیمو کې د تیر 20 کلن اشغال پر مهال د بهرنیو یرغلګرو ځواکونو لخوا د چاپو، وژنو، ربړونو، پیښو او یا هم داسې نورو جنایتونو شاهدان یاست، نو کولای شئ چې د واتس اپ له لارې له موږ سره شریک کړئ، ترڅو موږ یې په مستند ډول ثبت او د ملي ټلویزیون پر هنداره یې نشر ته لومړیتوب ورکړو. د اړیکې شمیره 024 40 40 80 80.